دا خو ما خلکو ته ستا مارکیټ اوچت کو او دا خو ما خلکو ته ستا مارکیټ اوچت کو کني ته خو دومره نه وې لوی سړی. هغه شینکو پټو تصویران مرالیږه، زه مسافر یم خفه کېږم ورله، او ماله د کلي د سپرلو تصویران مرالیږه، زه مسافر یم خفه کېږم ورله. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ملګرو، نن د مصري بانډې کلي ته راغلی یم، خاص کر نظر محمد استاد دی، جعفرشاه درویش تر سره دې ټایم کې ویډیو جوړو، یو وړه شان د ویډیو ده، خو دا ویډیو به سکپ کوئ نه. ټول ناظرې چې کوم دي تاسو ته به زه په دې ویډیو کې شریکوم، جوار دي، نور بوټي، فصل ډېر زیات ټول به هم تاسو ته په دې ویډیو کې زه ښایم، خو ویډیو به سکپ کوئ نه، ویډیو به ټوله ګورئ، شعرونه به هم نظر محمد استاد نه اورو، ویډیو به راسره پوره ګورئ. راځئ مخکې. جعفرشاه څه ګورې؟ سلامونه ملګرو، جعفرشاه درویش یم. په دغه خیله په دغه تمه چې روغ جوړ به یو د ژوند نه مزې هلې. دا شاید مندوهیل صاحب دي راغلي دي زموږ علاقې ته مصري بانډې ته، نو راغلو نظار محمد صاحب خوا ته، دلته کې به کوشش کوو دوی نه به هم شعرونه ریکارډ کوو ستاسو دپاره، او د شاید مندوهیل چینل سبسکرایب کې او هغه بیل آیکن والا بټن ووهئ. دا کیمرمین صاحب چې کوم دی، ما ځان سره دا کیمرمین صاحب نن راوستی دی، کیمرمیني به ما سره کوي، او راځئ موږ سره مخکې ویډیو به ګورئ. ملګرو، دلته نظر محمد استاد ځای ته راغلي یو، تاسو ته ما مخکې هم ووي، او کوشش کوو چې دنه یو څو شعرونه ته نه واورو، تازه نوي شعرونه ته نه واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو په جمع باندې السلام علیکم. او دا ما سره ولاړ شهید مندوخیل صاحب دی، جعفرشاه درویش دی، چې دی سره تعارف محتاج نه لري، د دی پیجونه پروګرامونه تاسو ډېر کتلي دي او خوښ شوي مې دي. نو په دې موقع باندې زه څه ووایم، خو خپل ځان راته بد ښکاري چې د بل چا در ته لاړ شم، خپل ځان راته بد ښکاري چې د بل چا در ته لاړ شم، په دې پته مې پوهېږه چې د ستا نه چېرته لاړ شم، او زما زړه درنه نه کېږي خو ستا د زړه دپاره، زما زړه درنه نه کېږي خو ستا د زړه دپاره، نیمګړې نیمه خوا درنه اکثر په بیرته لاړ شم، او په زړه کې دې ساتمه خو ګرځېږې رانه لرې، په زړه کې دې ساتمه خو ګرځېږې رانه لرې، په خیال کې در سره هر مازدیګر چکر ته لاړ شم، او دا مه وایه چې ایر به شمه چرې د نظار نه، هم تا به یادومه که د غرونو سر ته لاړ شم. او دا یو دوه شعرونه د مینوالو لپاره یې ډالۍ وي چې بېنوا چې مې د خپل در نه شړې، دا په څه وجه مې دومره سپک ګڼې، او دا خو ما خلکو ته ستا مارکیټ اوچت کو، کني ته خو دومره نه وې لوی سړی، او ای زړګیه ستا نه څومره ناکام کېږي چې د یار درانه درانه غمونه وړې، چې د ښکلو نه وفا غواړې نظاره، نو د سیلاب مخکې د شګو بند تړې. بس مینوالو، مازدیګری ټایم دی او زړه مې غواړي چې تاسو ته ډېر څه ډالۍ کړو، خو په دې یو شعر دنه اجازت غواړم چې 20 ځله مې ویلي درته نور به درته څه وایم، 20 ځله مې ویلي درته نور به درته څه وایم، خو بس یو خبره یاد لره چې سم در باندې مړ یم. ډېره ډېره مننه جي، سلامونه. ملګرو، تاسو چې کوم دي دا شعرونه واورېدل، امید لرم چې خوښ کړي مې به وي، او زمونږ د یوټیوب چینل چې کوم دی دا ځان سره سبسکرایب کړئ، غټ سټک پر راوالی، او د ګنټۍ ته چې کوم دی رو بغوئ ورته، ځکه چې سټک چې کوم دی چې مات شي، او دا ویډیو چې کوم دا مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ، او زمونږ ملګری دی جعفرشاه
جابر شاه به تاسو ته ووایي خپله چې د یوټیوب چینل نوم څه دی هغه هم ځان سره سبسکرایب کړئ. جابر شاه شارټ کټ ویډیو دی زر ورته ووایه. مینوالو زمونږ یوټیوب چینل JSD TV هم سبسکرایب کړئ. دا نزار محمد نزار صاحب او زمونږ د ملګرو ډېرې ښکلې ښکلې شاعرۍ ریکارډینګونه پکې پراته دي، هغه وګورئ او خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مرګرو د چینل لینک چې کوم دی تاسو ته به په دغه ویډیو نمبر چې کوم دی تاسو سره به ملاو شي، لینک باندې به کلیک کړئ او د چینل لینک چې کوم دی هغه به ځان سره سبسکرایب کړئ د چینل. او ما شاهد مند خیلوال ته راکړئ اجازت. خواته او بعد بریالي اوسئ د لوی الله په امان.